د لنډغرو خوشحالۍ لپاره پر اشرف غني د سامي سادات ګزارونه او د حلیم فدایي لخوا د سامي سادات خاینانه څیرې رسوا کول وایي خور او ورور د چور شروع کړی و. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغان پوځ پخواني جنرال سامي سادات په یو تازه مرکه کې ویلي چې تیرو ټاکنو کې ډاکټر عبدالله تر غني ډېرې رایې وړې وې، خو ډاکټر محمد اشرف غني د امریکا له لوري پر دوی تحمیل شو. هغه زیاته کړې ډاکټر غني په دې خاطر نه خوښیږي چې د امریکا سړی دی. د خوست پخواني والي حلیم فدایي غبرګون کې 9 خبرې لیکلي. امریکایانو خو په 2009 او بیا په 2014 کې ډاکټر صاحب عبدالله هم په کرزي صاحب او هم په غني صاحب تپلو. دوهمه خبره دا ده چې ولسمشر غني د نوو ځوانانو څیرو په راوستلو او پر دوی باور سره حتی سیاسي ثقل هم له لاسه ورکړ. دریمه خبره دې ماشوم ته وایم چې کله غني په تاسو باور وکړ، تاسو ولې د غني باور سره خیانت وکړ؟ تاسو ولې فساد وکړ؟ ستاسو ورور جمشید چې د شیرخان بندر د ګمرک مسؤل و، ستاسو خور خاطره سادات چې د ښار او کور جوړونې مرستیاله وزیره وه، د اختلاس په تور په 4 کاله او 8 میاشتې بند محکومه نه شوه. هغه مشورتي او امنیتي سکټوري کمپنۍ کیسې دومره ګند چې بوی ټوله نړۍ نیولې وه. 4 د هلمند د قلوردو لپاره خو تا منډې وهلې او تا غوښتل تر څو وسلې خرڅې او قاچاق کړې. 5 نن هم له امریکا څخه د چا په اشاره جګړې ته لمن وهي، ته د پردیو سړی او که غني، ته د پردیو پلانونه پر مخ بیایې او که غني. پرون دې هم ماشومانه حرکتونه کول او نن هم ماشومانه حرکتونه کوي. ستاسو فاسدو خو کار جوړ دی، ملت او موږ مو تباه او برباد کړو او له خپل هیواده مو مهاجر کړلو. 6 ستاسو د کورنۍ ټول غړي په لوړو بستونو مقرر ول، حد اقل که د دې احسانونو د پاسه د نه کولو دروغ خو به دې نه پورې تړل. تاسې ټول ماشومان د سیلي خیاست لرئ، نن هم تاسې امریکا غلطوي او پرون هم تاسې غلطوله. نن هم امریکا چې د کومو افغانانو سره ملاقاتونه کوي، وده ورکوي او پروموټ کوي یې ډېر اشتباه کوي، ځکه دوی نه په ولس کې ځای لري او نه د رهبرۍ ځانګړنې لري. البته د امریکایانو انګریزانو په څیر اوږو ته په ټک ورکولو سره په روانه انګریزي یوازې دوی ته ځان معرفي کولی شي. هغه د مشورتي کمپنۍ په ادرس چې فنډ اخلي او خارج کې غونډې نیسي تر څو ملي موضوعات، ملي ګټې، ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي، د ستاسو د خیانت دوام دی. 8 امریکا او نورو خارجي بنسټونو ته وریادوو چې ستاسو لوی اشتباه دا ده چې تاسو تر اوسه پر افغانانو کې مؤثر شخصیتونه او منتفض رهبران ونه پیژندل او یوازې د څو کورسۍ ځوانانو په خوی انګریزۍ غلط شي. د غني لوی فکر او ارمان خو تاسې له خاورې سره خاورې کړ. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.